بسم الله الرحمن الرحیم. یا رقیب جل جلاله. دا الله پاک تقریبا 300 نمبر نوم دی. اړې معنا اے ساتون کې ذاتا، اے بچکون کې ذات. او دینم ډېر فائدې علماء لیکلي لمنې پیدا پکې دار چې کوم دار نه سنانه د الله پاک دانوم یا رقیب جل جلاله. دا ډېر ذکر کول سره مال او بال بچ به محفوظ وي، مال محفوظ وي او بال بچ به محفوظ همیشه وي. تر نټه چې کوم نټه برازي هو نه بدلی، د نټه نه علاوه بل څه نقصان شي او پیدره په زمانه په بال بچ باندې په مال باندې همیشه وي. او دوه نمبر پیدا پکې دار کرشان چې سیسي ورکشي وي نو دې نن په ذکر سره به ان شاء الله واپس ملاوي. چا شي ورکشي د ګرځي په سین دا وي یا رقیب جل جلاله، یا رقیب جل جلاله. ان شاء الله چې ورکشي شي به الله پاک واپس هغه پیدا او کاغذ ملاو نشي دغه وخت والله بل طرف نه کمه ولا پوره کې هورته وي. او درې نمبر پیدا پکې دار کوم کړه د اسقاط یعنی د زیان ایروي نو په امیدوار زنانه باندې وزري لستل پیدا ورکړي. یو زنانه حمل ځای کېدو خطر ده. د باغې د او پیری ویل شي یا رقیب جل جلاله. راغي ویا د خیر د سلاس کې هو د شي محرم کا سلاس کې او پیری په یا رقیب جل جلاله یا رقیب. ان شاء الله د حمل بر ځای کېدو نه بچ ادا روټین ورځي ارز و پیری په وایي د حمل بر ځای اسقاط نه ځای کېدو نه بچي. څلورم نمبر پیدا پکې دار په سفر باندې تلو په وخت کې کله سفر باندې سړی زی نرنه زنانه سفر باندې تلو په وخت کې کوئی سړی بال بچ کې بچا باندې خطر ویني زه خو بس سفر باندې زما د بچي په خطر کې دي د بال بچ کې بچا باندې خطر ویني هغه په سټ د لاس کیږي او د الله پاک د نوم یا رقیب جل جلاله دی و پیری وي. ان شاء الله هغه واپسې پر به محفوظ په سفر زی په کور کې یو ماشوم منيري یو کس منيري دای په سټ د لاس کیږي او پیری دی یا رقیب جل جلاله یا رقیب جل جلاله. ان شاء الله سفر نه واپسې پر به هغه سي الله محفوظ ساتي. سبحان الله. کغه ساروي وي کغه انسان وي کغه سپیسي وي. پنځم نمبر پیدا پکې دار ټول الله پاک دانوم یا رقیب جل جلاله. خپل بیبي یا خپل زوی یا په مال باندې وزر دم کی ان شاء الله چې تیریانو او ټول دشمنانو افتونو بچوي او روب به زیات وي. بیبي باندې په بچو باندې په مال باندې وزر ورس کی وي او پیری چوپې پی ان شاء الله چې ټول کور زنانا ماشومان مال دولت هر شی به هر قسم افتونو محفوظ وي او دې خاندان د کو روب په نور کور نه جواب. پغم نمبر پیدا پکې دار چې څوک د الله پاک دانو یا رقیب جل جلاله په دانو باندې درځل اوللی دانی راحتل په دم منی او دا درې پیری وي یا رقیب جل جلاله یا رقیب جل جلاله په دانو باندې چوف کی او لاله تداسي اومږي. ان شاء الله چې دغه زمانہ پس باغ دانی الله ختم کی په وته حاصل شي. هر قسم دانو باندې د الله په دانو درې پیری ور کړ یا رقیب جل جلاله یا رقیب جل جلاله. او دا درې پیری دا وی درې پیری تقریبا درې پیری وي په دانی چوف کی ابه په لاس د سراک لګاوانی په دانه مې راغړي. ان شاء الله چې دا عمل پرس کیو پیرم کوي دغه زمانہ پس د دانی الله ختم په مخ باندې وي په لاسونو باندې وي چونه وي خارخ وي و دې سره الله تعالی دغه موزیم بیماری نه الله په قدرت سره ختمي. یا څوک چې خپل مال او اسباب گاڑی کې چې مال په خدای اسباب په گاڑی چې ودرې هغه د نوم ډېر لولي ان شاء الله غلا نه محفوظ وي. نه سبا غلا ډېر زیات شوی دا بازار کې به سایکل ودرې خو سودا چې کې سیریس توګه سایکل باندې موټر سایکل ودرول دي او په سودا شنو څه چې وګوري به موټر سایکل باندې نه دومره پوری خلک ډېر شي دي. پیزار کې دا شاته وګوري به پیزار نه د دې حالاتو کې چې سامان دي په پاغې د و پیری دا یا رقیب جل جلاله په پیسي وي کاریه وي یا بل سامان وي گاڑی وي په پاغې د و پیری دا وي کنه یا رقیب جل جلاله. ان شاء الله چې گاڑی هغه جیدار دار شی محفوظ ان شاء الله. دوی نه ولاړه په ناس ملاسه بسوایو یا رقیب جل جلاله یا رقیب جل جلاله.